السلام علیکم ستړي مشئ دوشنبې د روانه کال د ورځې میاشتې 15 چې د مارچ له 15 نیټې سره سمون دي ستاسو پام رااړوم د دې مهال خبرونه په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکي د حکومت دوام ته مشروعیت نه ورکوي. محمد حنیف وایي د ټاکنو تر مهاله باید موقت حکومت رامنځته شي. له لوري د نوي زده کړیز کال پیل محمد اشرف غني د پوهنې د ظرفیت په لوړوالي ټینګار کوي. په هیواد کې پر تبعیضي چلند نیوکه د بشري حقونو یو نوې څېړنې ښیي چې د افغانستان 25% خلک تر تبعیض لاندې راغلي. دا هم بشپړ خبرونه. د غبرګولي د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د ملي یووالي د حکومت د کار دوام کوم مشروعیت نه لري. ولسمشرۍ ته نوماند محمد حنیف اتمر د دغه مطلب په څرګندولو سره په ولسمشرو ټاکنو د مهال د پرله پسې ځنډ نیوکه کوي. اتمر او عطا محمد نور همداشان د حکومت د سیاسي ګوندونو په تخریب او د سولې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د هڅو په شنډولو تورنوي. د مارشال محمد قسیم فهیم د مړینې 5م تلین غونډه کې سره راټول شوي، خو دا ځل په بلخ کې د هېواد د شهیدانو په اړه د یوې لنډې کتنې وروسته ویناوال ډیری پر سولې، ټاکنو او د ملي یووالي پر حکومت نیوکه کوي. په دې مراسمو کې د سولې او برابرۍ ټاکنیزه ډله وایي چې د ټاکنو په ترسره کېدو کې پرله پسې ځنډ د اوسني حکومت کار دی. ښاغلی اتمر خبرداری ورکوي چې د غبرګولي له لومړۍ وروسته ملي یووالي د حکومت د کار دوام مشروعیت نه لري او د اساسي قانون پر بنسټ باید واکپال حکومت جوړ شي. آهسته آهسته ملت ما داره به یک اجماع میرسه که بعد از اول جوزا ادامه کار این حکومت هیچ نوع مشروعیت نداره. کاندیدای محترم، رهبرای احزاب سیاسی، بزرگان و شخصیت‌های ملی بنشینند، یک طرح معقول را قبل از اینکه این زمان فرا برسه به اختیار داشته باشند تا به اصطلاح در چوکات بفته خلای قدرت جلوگیری شود. در غیر او از بعد از 2 جوزا شما انتظار داشتن یک حکومت مشروع را نداشته باشید. د سولې او برابرۍ ټاکنیزه ډله همداشان د سولې په اړه د حکومت اقدامونه د ملي ګټو پر خلاف کړنه بولي. دوی وایي چې حکومت هڅه کوي تر څو د سولې د خبرو اترو رښتینې کېدو په برخه کې د ګوندونو او نړیوالې ټولنې نوم بد کړي. اونا به مذاکرات بین الافغانی هیئت نمیفرستند و اونا تلاش‌های موجود جامعه بین المللی در رأس ایالات متحده امریکا را با تخریب روزانه روبرو ساختند. آیا اونا آگاهی ندارند که تخریب روند صلح مصیبت بر از این کشور بیشتر می سازد؟ اگر آوردن صلح نیاز به یک حکومت موقت، حکومت سرپرست هم داشته باشه، ما جان فداکاری میکنیم در این رابطه تا زمینی صلح و گذاشتن سلاح مخالفین ما و داخل شدن طالبان به شکل عزتمندانه در قدرت که شریک شوند، ما ایرم قبول داریم. په دې مراسمو کې عطا محمد نور یو ځل بیا حکومت په دې تورنوي چې ورسره شوې هوکړه نه عملي کوي. ښاغلی نور احتیا ورکوي چې د بلخ د نوي قومندان د ګمارنې په برخه کې د شوې هوکړې د نه عملي کېدو په صورت کې به نورې لارې پر خپل میز لري. این توافقی که با میانجیگری 2 وزیر بزرگوار، هر دوی دوست و رفیق این با آدمای با شخصیت، جناب اسدالله خالد و جناب
مسئولان اندرابی که اینا با ما فیصله کردن، البته با اجازه رئیس جمهور آمده بودن، با اجازه اونا به توافق با ما رسیدن، ما انتظار عملیش داریم. در غیر او هر گزینه ما تازه سر دست ما، سر میز ما وجود داره. د جمعیت ګوند اجرایي مشر په داسې حال کې حکومت ته د بلخ د نوي امني قومندان د ګمارنې په اړه اختیا ورکوي چې د 90م کال په وروستیو ورځو کې د کورنیو چارو وزارت د بلخ د نوي امني قومندان د ګمارنې فرمان ورکړ، خو عطا محمد نور یې بیا مخنیوی وکړ. هغه اقدام چې په پای کې د نښتو لامل شو. یوه ورځ وروسته له هغه د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو واکپالان بلخ ته راغلل او د دې ولایت له سیمه ییزو پازوالو او عطا محمد نور سره د پردو تر شا د نوي امني قومندان پر ټاکلو هوکړه وکړه. د سیمې د اغېزمنو هیوادونو له لوري په افغانستان کې د سولې او همپالنې لپاره نوې هڅې شوي دي. تازه په تازه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې مسکو او بیجینګ بشپړ چمتووالی لري ترڅو واشنګټن په افغانستان کې د سولې په برخه کې هر اړخیزه همکاري وکړي. د بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې اسلام آباد او بیجینګ د سولې پر وړاندې ګډ لیدلوری لري. د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرو اترو په حساسو پړاوونو کې د دې خبرو اترو د بریالیتوب او په افغانستان کې تلپاتې سولې او ټیکاو ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو تازه هڅې رامنځته شوي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي له روسي خبري اژانس سره په مرکه کې ویل دي چې په افغانستان کې د سولې او ټیکاو او له طالبانو سره د خبرو اترو پر مخړو په برخه کې چین او روسیه له امریکا سره بشپړې همکارۍ ته چمتو ده. د دې ترڅنګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان د سولې د بهیر پر وړاندې د چین له دریځه ملاتړ کړی دی. موږ او چین هیواد د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بریالیتوب ته لیواله یو او په دې اند یو چې د دوی په 5 پړاو خبرو اترو کې په افغانستان کې د سولې خبرو اترو پر مخړو اړوند کلیدي موارد مطرح شوي دي. د افغانستان د سولې خبرو اترو مهمه برخه د افغانانو ترمنځ نیغ په نیغې خبرې اترې دي چې د دې هیواد له دولت او نورو سیاسي ځواکونو لکه طالبان پکې شامل دي. به هر حال ما امیدوار هستیم که تلاش‌های خلیلزاد نامجوی همکاران بین‌المللی منجر به آغاز گفتگوهای بین الافغانی و طالبان بشه. خو دلته په هیواد کې د نن یو شمېر سیاسي فعالان په یوې غونډه کې د سولې خبرو اترو بریالیتوب لپاره د ښکېلو خواوو له لوري د عملي ګامونو پورته کېدو غوښتونکي دي. موږ غوښتنه دا ده د ولسمشر نه که چېرته دوی واقعا وایي چې موږ سولې ته نږدې یو، دا د موږ ته عملاً ثبوت کړي. سوله د باور جوړونې فضا ده. دوی د بمبارونه کم کړي، بندیان دې خلاص کړي، طالبان دې هم انفجارونه بند کړي، بندیان دې خوشي کړي، بالمثل عمل دې وکړي چې موږ پوه سو عملاً سولې ته روان یو. موږ په ولسمشر غږ کوو، موږ د دې نظام په چارواکو غږ کوو، موږ د دولت په مخالفینو هم غږ کوو چې دا سره کم سوله ده. په دې نسته کې یو شمېر نور کسان بیا احتیا ورکوي چې یو شمېر کړۍ د سولې خبرو اترې له کړکۍ سره مخامخ کوي. نن چې 90% خلک سولې ته ورځي، بین الافغاني تفاهم کې سره کښېني، 10% خلک هغه هم چې ډېر له بهر نه په موږ باندې تفل سوي دي په پروژوي شکل باندې د سولې مخالفت کوي. اندونه دا چې راتلونکې زیږدیز میاشت به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره له بدلونه ډکه میاشت وي او په دې میاشت کې به د مسکو د ناستې پر دوام بله ناسته د قطر په دوحه کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ ترسره کیږي او همداشان د زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو نوی پړاو به هم پیل شي. زده کړیز کال د ولسمشر له لوري د زنګ په غږولو سره پیل شو. ولسمشر غني په دغې غونډه کې د پوهنې د ظرفیت د کچې په لوړوالي ټینګار او حکومت په دې برخه کې د ټینګار وکړه. حکومت له عوایدو څخه غلا له ښوونکو څخه غلا په ګوته کړه. له بلې خوا د پوهنې وزارت واکپال دغه بنسټ د غیر سیاسي کېدو خبره کوي او زیاتوي چې دغه وزارت د هغو 3.7 میلیونه ماشومانو لپاره د زده کړو په برابرولو بوخت دی چې له زده کړو بې برخې دي. د نوي تعلیمي کال پیل د ښه پوهنې او ښه راتلونکي تر نامه لاندې د شعار په ورکولو سره ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د ښوونځي زنګ ووهل سو. با روشن شدن ولسمشر غني وایي چې د پوهنې د کیفیت د ښوونکو د ظرفیت لوړېدل د انټرنیټ او کمپیوټر سره د ښوونځیو نښلول او په مکمله توګه د درسي کتابونو پر چمتو کولو ټینګار کوي.
هدایت ما برای وزارت مخابرات و اطلاعات است که به زودترین فرصت تمام مکاتب افغانستان به شبکه اینترنت از راه شبکه فایبر نوری و یا از راه اقمار وصل شد. معارف ما در دو قرن پیش بوده نمیتونه. اتصالات حتمی و ضروری است و این در این سال 1398 اولویت کاریتان باید باشه. ولسمشر غني د شونکو د معاشاتو ډیریدل د دولت د عوایدو پر ډیریدلو تړلی بولي او د حکومت له عواید څخه غلا د شونکو او زده کوونکو څخه غلا بولي. شای ما از کمک بین‌المللی زیاد شده نمیده. زندگی ما با یکی دیگه ارتباط واضح داره. چرخ اقتصادی ما باید سریعتر شود و فساد اداری مخصوصا دزدی از عواید، دزدی از معلمین است، دزدی از متعلمین است. بلخوا د پوهنې وزارت واکپال د پوهنې د غیر سیاسي کېدو څخه خبر ورکړي او د 1.3 میلیونو ماشومانو د جذبولو او د سواد زده کړې لپاره د نصاب پر جوړولو ټینګار کوي. برنامه جذب 3.7 میلیون کودک بیرون از مکتب به عنوان یک اولویت و به عنوان یک کار بسیار مهم در وزارت معارف آغاز شده که ما انتظار داریم تا پایان دهه معارف هیچ کودکی در افغانستان محروم از مکتب نباشد. په پوهنې کې د ډیجیټلي حکومت لرنې جوړول، د کتاب لوستي فرهنګ ته وده ورکول، دیني زده کړې او په دې وزارت کې د هیواد ټول فعالو مدرسو ثبتول له هغو نورو برنامو څخه شمیرل کیږي چې د پوهنې وزارت پرې کار کوي. د بشري حقونو یو نوی راپور ښیي چې د افغانستان 25% خلک تر تبعیض لاندې راغلي دي. په دغه راپور کې چې په 9 ولایتونو کې له 3500 تنو سره مرکې شوي دي، دا ښیي چې د هېواد 25% خلک له تبعیض سره مخامخ دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې چې د دغې پدیدې د مخنیوي په برخه کې حکومت په ناغېړۍ تورنوي، وایي چې نژادي، قومي او ژبنی تبعیض د جګړې د دوام لامل شوی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن دونۍ په افغانستان کې د هر ډول تبعیض د کچې د څېړلو تر نامه لاندې راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې د 2003 کال نه تر اوسه د افغانستان حکومت د دې کنوانسیون د تطبیق په اړه نړیوالې ټولنې ته راپور نه دی وړاندې کړی. خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون راپور په هیواد کې د نژادي تبعیض دی چې هیوادوال له هغه څخه رنځ وړي. په دې څېړنه کې له 3498 تنو سره په 9 ولایتونو کې خبرې شوي دي چې ښیي د هیواد 25 سلنه اوسیدونکي له تبعیض سره مخامخ دي. 11 سلنو سره قومي تبعیض، 11 سلنو سره دینی او مذهبی تبعیض او 22 سلنو سره ژبنی تبعیض شوی دي. افغانستان متاسفانه از 2003 به بعد هیچ گزارشی از کنوانسیون منع هر نوع تبعیض نژادی ارائه نکرده که خوشبختانه امسال دولت افغانستان با فشاری که ما وارد کردیم 1-2 مکتوب روان کردیم، خوشبختانه کار کردن گزارش خوده و امیدوار هستم که گزارش خوده امسال با کمیته مربوطه در ژنو روان بکنه. په دې راپور کې له حکومت څخه هم نیوکې شوي دي چې له دې پدیدې سره په مبارزه کې پاتې راغلی دی. د تابعیت د پیژندپاڼو په ویش کې تبعیض، د جذب او کاري ساحه کې تبعیض، په انکشافي او بنسټیزو برنامو په پلي کولو کې تبعیض او داسې نور موارد دي چې تر متاسفانه یکی از مشکلات که بر خشونت ها در افغانستان می افزاید مسائل تبعیض است. به می دلیل است که کمیسیون به اساس مسئولیت ها و صلاحیت هایی که داره تطبیق کنوانسیون منع هر گونه تبعیض نژادی را در افغانستان خواسته میزان تطبیق شه ببینه که به چی اندازه تطبیق شده. نژادي او ژبني تبعیض هیوادوالو ته لوی اندېښنه ده. حکومت ویل دي چې ټولې کړنې د عدالت په محور باندې دي او د تبعیض د له منځه وړلو لپاره ډېرې هڅې کړې دي. په تېره میاشت کې د افغانستان څخه د پاسه 40 سلنه خلکو روحي فشار لیدلی دی. د هېواد د روغتیا وزارت د رواني ناروغیو په لومړني سمپوزیم کې ویل چې له هرو 2 افغانانو څخه یوې له رواني ناروغیو یا ناروغي فشارونو لاندې او اوس مهال د هېواد څخه د پاسه نیمایي جمعیت د رواني ناروغۍ تر ګواښ لاندې دی.
په هیواد کې د ارواحي روغتیا لومړنی سمپوزیم دی چې په کابل کې د روغتیا چارو وزارت لخوا ترسره شوی دی. په دې ناسته کې د روغتیا چارو وزارت د پازوال د ورکړل شوي شمیرنو پر بنسټ په هیواد کې له 80 تر 90 سلنه خلک له ارواحي او رواني فشارونو له کبله ځورېږي. خو په تېرې یوې میاشت کې د هیواد 40 سلنه نفوس د تر ټولو ډېر رواني فشار لاندې و. بیشتر از 40% افغان‌ها در یک ماه گذشته فشارهای مختلف روانی را دیدند که از این جمله 24% از اینا مشکلات شدید روانی را متقبل شدند که حتی زیانبار و آسیب پذیر هم بوده. د جګړې دوام، اقتصادي ستونزې، له مخدره توکو څخه ګټه اخیستنه، له رواني سلاو له چوپړتیاو څخه د ولس ناپوهاوی له هغو لاملونو څخه دي چې رواني ناروغۍ تر ټولو ډیر د افغانانو ترمنځ شیوع کړې ده. خو میرمنې او ماشومان تر ډیره کچه له ارواحي یا رواني فشارونو له کبله زیانمن شوي دي. در کشور ما اکثر مردم در اثر سالهای متمادی جنگ درگیر مشکلات روانی اجتماعی گردیدند که به دلیل آگاهی پایین مردم از صحت روانی، وقایه و تداوی امراض روانی این مشکلات پنهان مانده و به همین دلیل مراجعه به مراکز صحت روانی بسیار کمرنگ است هنوزم. په همدې حال کې د اروپا ټولنې استازی په هیواد کې پر رواني فشارونو اخته شویو کسانو له لوړې کچې په اندېښنې سره وایي چې د رواني فشارونو په کچه کې کمښت ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. Afghanistan is still one of the most fragile countries in the world. افغانستان هغه هیواد دی چې خلک په نړۍ کې د ارواحي یا رواني فشارونو له کبله تر ټولو ډیر زیانمن شوي دي او د دې هیواد نیم نفوس د رواني اضطرابونو یا ناروغیو له کبله ځورېږي. رواني فشارونو تر ټولو ډیر میرمنې او ماشومان اغېزمن کړي دي او دا سکاله ډیرې پاملرنې ته اړتیا لري. د روغتیا چارو وزارت وایي اوس مهال 2 میلیونه تنه هغه کسان چې له رواني ستونزو رنځ وړي تر درملنې لاندې دي او تر دې مهاله پورې 250 رواني سلاکارانو هم روزنه او زده کړې کړي او په روغتونونو او روغتیایي مرکزونو کې ناروغانو ته چوپړتیاوې وړاندې کوي. په پای کې هم د سبا ورځ د هوا د حالات وړاندوینه له ملتیا مو مننه کوم. الله مو مل شه. کابل نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه وه. مزار شریف نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 14. هرات د ورښت اټکل شوی دی د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 14. جلال آباد نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 14. بامیان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 1. کندز ورځ د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. کندهار نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 12. غزنی نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 2. میمنه د ورښت اټکل شوی دی د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 14. د بدخشان فیض آباد نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 9. اسلام آباد لمرین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 14. نوی دهلی لمرین د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 12. تاشکند نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 12. دوشنبه ورځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14. تهران ورښت د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 1. دوبۍ نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 23. استانبول نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1. مسکو ورښت د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه -4. بیجینګ نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 14. او په پای کې به هم په اشخابات کې هوا ورښت وي د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 9 اټکل شوې ده.